د غریب ژوندونه ورک شي وای خپل ځوانانه وطن پرېږدي سفر ته ځینه وای خپل ځوانانه میندې پرې ډېرې خوارې وکړي وای کله ظلم شي وای او بیا ترې بل وطن ته ځینه وای کله ظلم شي وای د خپل وطن چې روانېږي وای ورته یادېږي وای او د خپل کلي محفلونه ورته یادېږي شین پیا یې ډېر ځوانان وړي وای پښتنې پیغلې وای او درته تل خیرې کوینه وای پښتنې پیغلې وای ټول پښتانه مې در په در دي وای څوک په دوبۍ کې وای او څوک په قطر ژوند کوینه وای څوک په دوبۍ وای اجمل ملک پکې اوسېږي وای بل مدلفای او بل ظاهر ژوند پکې کړي نه وای بل مدلفای سستړې ستړې زندګي دا وای ورځ ډیوټي وای او شپه په سوچ کې تېروینه وای ورځ ډیوټي وای اجمل په قطر کې اوسېږي وای وای زکه سایره وای او په شعرونو کې ستایمه وای زکه سایره وای چې مسافر شي در په در شي وای وای سخت لور شي او پردیسي کې ژوند کوینه وای سخت لور شي وای د کلی کور بس خبر شي وای وای سحر چې پاسي او ټول ورځ ډیوټي کوینه وای سحر چې پاسي وای خدایا په حال رحم وکړي وای وای زما سوزای وای سیر بتل دعا کوما وای زما سوزای وای د دې مصرو سپیشل فرمایش کړی دی د قطر نه اجمل مسافر مالک مسافر مدلیب مسافر ظاهر مسافر اسد الله عرفان الله او صادق شاعر دی ډېر ګران محترم رور سیر خان مسوزی आवाज دی د اول خان وفادار